السلام علیکم ګران شاګردان او الله دې وکړي چې روغ جوړ ویاست. راځو د نن سبق چې دغه pair of words in English په انګریزي کې د الفاظو جوړې. د الفاظو جوړې دا رقم دی چې ویل کېږي یو رقم لیکن معنا او سپیلینګ یا حروف یې سره بدل دي. نو په دې کې اکثره د انګریزي زده کوونکي چې هغه ستونزه لري چې اوس نو د دې لفظ څه معنا ده. نو راځئ دا هم مهم ګرامر دی راسره زده کړئ. د الفاظ معناوي جوړې تلفظ دا به ګره درښیم. جملې به هم جرنی سفر پر مځکه وچ باندې پر وچه مځکه سفر. د ریلوی جرنی از کمفورټیبل د ریل ګاډي سفر چې دی هغه هوسا دی. ویج معنا سمندري سفر. وی میک ا ویج ټو چمن چمن موږ چمن ته سمندري سفر کوو. یا چې چمن خو سمندري نه خو بیا نو جمله ده نه. او لاست معنا آخري. he was last to come دی وروستی کس و چې راغلی. او دا به لاست هم دغه رقم ویل کېږي خو معنا او تلفظ معنا یې بدله ده. لاست د لوز سیکنډ او تھرډ فارم دی. لوز معنا ورکېدل یا له لاس ورکول دوی معناوې دي. نو دلته معنا له لاس ورکول. he lost his all business هغه خپل ټول کار له لاسه ورکړي. لیسن اول تورې دی لیسن معنا سبق. he learned his lesson by heart هغه خپل سبق په یاد زده کړي. دا بل لیسن دا معنا کمول. لیسن معنا کمول. we should try to lessen our expenditure موږ باید کوشش وکړو چې خپل خرچه کم کړو. نو ګران شاګردانو دا زموږ د نن سبق چې هغه pair of words in English په انګریزي کې د pair of words د الفاظ جوړې سبق ولو. مننه در بل سبقه پرې چې بیا به سره حاضرېږو. ښې چارې. الله حافظ.